بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. زمونږ او تاسو درس د قرآن کریم د ترجمې په 18 او 13 نمبر آیاتونو کې جریان لري. په تیرو درسونو کې د الف لام میم نه تر دی وما كانوا مهتدين پوری الله په صریح الفاظ باندې د درې قسمه انسانانو د عقیدی او افکارو په لحاظ سره بیان وکړو. خالص مؤمنان او به خالص کافر او دریم منافقین. به د منافقینو بیان منګ او تاسو باغی کې تفسیر کړو چې منافق دا په دوه قسمه دی، یو عقیدوي او بل عملی. نفاق عقیدوي دا منافی دی 100% د ایمان سره، یعنی سره د ایمان نخلاصي. او عملی نفاق دا د ایمان سره منافی نه دی په دې معنا سره چې سره د ایمان نبی خې نخلاصي، خو د ایمان په درجه کې کمی راولي. په دې معنا چې یو انسان الله رب العزت پیدا کی نو د اولنې نوم دی د الله سره مؤمن. کله چې د منافقت کم شي نه چې دی د کلمې ویلو سره سره د منځونو کولو سره سره د روجي نیولو سره سره دغه انجام کی خود عقیدی په لحاظ سره نه د عمل خشنی، نو په دې سره دغه دانوم بدلیږي د مؤمن نه مسلم ته. نو الله رب العزت د مؤمن د پاره او د مسلم د پاره په دنیا او آخرت کې خپل نتایج د اعمالو د بیان کړی دي. زموږ تاسو ذهن ته هم دا سوال لازم چې موږ تاسو مسلمانانی په هر لحاظ سره به څنګه زموږ مشکلات په نسبت د کافر ډیر زیات دي. عزیزانو، الله رب العزت چې په دنیا او آخرت کې د پوره کامیابی وعده کړی او د اعمالو باندې د نتایج وعده کړی دی د مؤمن سره کړی. مسلم سره الله د رحم معاملې کوي. د دې معنا ده چې لکه انسان د ښه اعمالم کوي خو بد اعمال زیاتی، خو کله کله دغه لږ ښه اعمال د لپاره چې دغه ډیر سزا نه بچ کی، د لوی لوی غضبونو نه بچ کی. نو قرآن کریم هم دې ته اشاره کړې ده چې که پوره کامیابی مسلمان غواړي نو هغه د ایمان په دایره کې لږ داخل کی. قد افلح المؤمنون په تحقیق سره الله کامیاب کړي دی او کامیابی څوک؟ مؤمنان. یعنی که سړی غواړي چې دا د عدالت نظام ولري، ښه مشران ولري، د دې دعاګانې قبول شي، د دې مشکلات حل شي، د په نسبت د کافر باندې بالادستی په ځمکه ولري، نو دا به د ایمان په دایره کې ځان داخلي. بل ځکه قرآن کریم وایي قد افلح من زکاها، هغه څوک کامیاب شو چې هغه ځان پاک کړو پوره د ګناهونو نه. او قرآن کریم موږ هم دا شی غواړي دا موږ چې کوم آیاتونه مخکې مانځ کې ولوستل ورته کې الله ډېر په صراحت سره په سوره انفال کې وایي دا مسله چون جدا کیږي نو ځکه د آخره کې نتیجه ګیری وي. ګوره قرآن کریم موږ د خی چې اطیعوا الله ورسوله، سوره انفال 9 سپاره کې اطیعوا الله، تاسو ټول د الله پوره اطاعت وکړئ په کوم شی چې امر کړی دی، کوم نه چې منی کړی استئ. ورسوله داغه د رسول اطاعت وکي، کوم شی چې رسول بیان کړی چې دا وکي، کوم چې بیان کړی چې دا مکوي. ان کنتم مؤمنین، که تاسو پرشتنی سره په الله باندې یقین او باور کوونکي سه مؤمنان استئ. ګورل د نتایج اخره کې ذکر کوي، خپل د ایمان او د مؤمن تعریف کوي
انما المؤمنون الذين بشکا مؤمنان هغه کسان دي الذين اذا ذكر الله الذين دا هغه کسان دي اذا ذكر الله کله چې الله یاد کړی شي د دوی سره چې الله یادېږي دی اوري وجلت قلوبهم پر پان سره کېږي زړونه د دوی یعنی د الله شان چې واوري دې ته یو فکره ورلېږي چې دا ډېر لوی ذات دی زړی ورپېږي دغه د یېرې نه واذا تليت عليهم آیاته او کله چې لوستل شي په دوی باندې د الله آیاتونه زادتهم ایمانا زیاتیږي د دوی لوستلو د آیاتونو سره ایمان د دوی نور باور په الله زیاتیږي وعلى ربهم يتوکلون او په خپل پروردګار باندې دوی تل لپاره توکل کوي بروسه کوي په امورو کې بیا وایي څوک دي الذين دغه کسان دي یقیمون الصلاة چې دوی قایمې په تمامه معنا سره منځونه ومما او د هغه مالونه رزقناهم چې ورکړي دي موږ دوی ته ينفقون نفقه کوي ګوره دغه ټول چې به ذکر کوي آخر کې څه وایي اولئک هم المؤمنون حقا همدغه صفات والا دا په رښتیا سره په الله باندې ایمان راوړونکي دي او د دوی نوم مؤمنین دي نتیجه یې څه ده لهم درجات شته د دوی دپاره درجات ډېرې درجې په دنیا او آخرت کې عند ربهم په نزد دوی باندې په د رب د دوی باندې ومغفرة او بخششونه دي ډېر ځلې الله د بعضې شیونو نه ورته باید تېرېږي ورزق کریم او ښه رزق دی ته الله ورکوي نو که مسلمانان د کلمې نه وروسته غواړي چې دوی بالادستي ولري او دوی ته ښه رزق الله ورکړي په نسبت د کافر د دوی امکانات زیات شي نو دوی د دې مسلمانۍ د درجې نه ایمان درجې ته ټوپ وهي جګ شي نو دا د دې بحث خلاصه وه د درېیم ډلې نو عملي نفاق چې مسلمان نه دا صادریږي لکه دروغ ویل امانت کې خیانت وغیره چې کوم مخکې ذکر شوي دي په مانځه کې سستی وغیره دا شی نه داسې دي چې دا د ایمان درجې نه لاړې د رحم معامله کې شامل شي د رحم یعنی مطلق هغه ایمانداري ښه نننی درس زمونږ قرآن کریم کې ومثلهم کمثل الذي استوقد نارا قرآن کریم کې الله رب العزت د خپل مخاطب د پاره الله چون مسلمانان انسانان د دې مخاطبین دي درې قسمه دلائل بیانوي د پاره د پوهې د سره پاره بیانوي دې لپاره چې الله حجت قائم کړي دنیا کې د عذاب پراتک چې کله څوک ونه مني او په آخرت کې د جهنم چې څوک ونه مني چې دا عذر سړی ته نه چې ورازه په خبره نوم پوه شوي دا عذر د ټولو ختم کی نو په دې وجه باندې الله قرآن کریم کې کله د یو کار د کولو د پاره چې امر کړي صریح الفاظ استعمالوي چې دا کار وکړئ امر یې پکې ان الذين آمنوا دا کا داسې وایي کله کنایه بیانوي کنایات او دریم کله کله چې کوي مثالونه بیانوي چې سړی په پوه شي د دې لپاره چې قیامت کې انسان دا عذر الله ته بیان نه کړي چې یا الله زه خو پوه شوی نوم ستا په خبره باندې ستا په کلام باندې پوه شوی نوم ځکه دا عمل مانو انجام کړي نو په دې وجه باندې الله مثالونه د دې لپاره راوړي دنیا کې هم دې لپاره د دې دغه داره چې حجت قائم کړي ځکه الله په انسانانو باندې ظلم نه کوي هغه عادل ذات دی وما ربک بظلام للعبید ستا رب په بندگانو باندې په خپل غلامانو باندې ذره بره ظلم نه کوي ان الله لا يظلم مثقال ذره الله غزاد دی چې ذری قرته ظلم په چا دنیا او آخرت کې نه کوي نو دې لپاره چې حجت قائم کی نو دا مثال باندې هم انسان پوي کوي او دا یو بلیغ کلام دا خواصی ده نو الله چې دی ابلغ البلغاء دی د ټولو بلیغانو فصیحانو بلیغ الله دی نو دا الله کلام هم ډیر بلیغ دی په دې وجه باندې دا مثال بیانوي او په دې کې تیر درس کې تاسو اوریدلی نو هغه کې د منافق د ټول کارکردګۍ نتیجه بیان کړې و چې د دوی د تجارت فایده نه لري دلته هم دغه عدمي فایده د تجارت په مثال کې بیان چې څومره منافق کوشش وکړي دا په جامعه کې ځای نشي پیدا کولی مثلهم مثال د دې منافقینو د دوی د اعمالو چې کومې کوي کمثل الذي په شان د مثال د هغه چا دی استوقد نارا چې بل کړی اور یو څوک راشي اور بل کی رڼا وکړي فلما هر کله اضاءت چې رڼا کې د غور ما حوله گیر چاپیره د دې تیارینه یو ځکه تیاره د اور بل شي رڼا خوره شي لکه د برق چې بل شي تیاره ختمه شي د دې نه وروسته خلط را چاپیر شوي
ذهب الله بوزي الله رب العزت بنورهم پسترګو د دوی باندې تیار راولي تپه تیر شي بوتلو کې الله بنورهم پرانا د دوی باندې د سترګو وترکهم او پریدي دوی لرام فی ظلمات پتیارو کې لا یبصرون په داسې حال کې دوی هیڅ شی نشي لیدلی صم دوی کانه دي په حقیقت کې د خپل کار په نتیجه نه پويږي دا فکر کوي چې ټول خلک زمنګ سره شو اس اورینا بوکمند دوی ګونګیان دي عمیون د وړاندې دي په حقیقت کې فهم لا يرجعون پس دوی هرگز حق ته رجوع نه کوي دا د آیتون تحت لفظي ترجمه وا تطبیق د مثال د ممثل سره د منافق د کار چې دا نتیجه نه ورکوي څنګه تطبیق دی داسې دی اور چې کله بل شي د هغې شاوخوا رڼا کې خلک خبرېږي چې هغه دی اور کوشش کوي ځان رڼا ته وباسي منافق سره کوشش کوي چې په دې خپل اعمالو سره چې بازار ګرم کی چې زه بازار ګرم دی کله چې خلق رامات کې دی خیال عقیده او تمنای چې خل زمون سره شو یو دم الله د خپل کامل قدرت په واسطه او د مسلمانانو په واسطه باندې چې کې د بیت ته په تیار کې دغه ټول کارکردګي ختمه کی منافق سره په فردي لحاظ او په اجتماعي لحاظ سره په جامعه کې ځان شي پیدا کوي دا تجربه د قران کریم آیاتونه دي دا هر سره تاسو ګورئ چې مسلمان هم دا شیطانانه میتانانه کوي یو ورته کوي چې دوه ورته کوي درې سلام سره چې کی دا رسوا کیږي باغی سره نه مخ کیږي دا قران کریم وینا ده دا حق کوي دا رښتیا کوي دا کله چې دا رڼا بوزي د دوی او د پتکه تیار کې شي هیڅ شی به نه ګوري دی یعنی به چې کوي د جامین او تیخته کوي دا تیخته کوي نو په حقیقت کې د شی دی کانه پاتې شي دی کانه به نکم جماعت لري نکم ټوله لري منافق سره په جامعه کې هیڅ کله یعنی خیر نشي لاس سره وړي د دې آیتونو معنا ده مثلهم مثال د دوی د کار کردګي د سې دي کما مثل الذي پشان دا کس استوقد نارا چې بل کړي اور بل کړي فلما هر کلا اضاءت چرنا کې د غور ما حوله غیر چاپیرا ذهب الله بوتلو کی الله بنورهم پرانا د سترګو د دوی او دوی په دغه حال کې شي وترکهم پرید دوی لرا فی ظلمات پتیارو کې لا یبصرون په داسې حال کې چې شي نه ګوري به صم دوی کانه دي په حقیقت کې د حق د اوریدلونه بوکمون دوی ګونګیان دي د حق د ویلونه عمیون دوی وړاندې دي د حق د لیدلونه فهم لا يرجعون پس دوی هرگز حق ته رجوع نه کوي نو کوشش دا کول پکار دي چې خلق ځان د ایمان په دایره کې داخل کی عملی نفاق پری دي ترسو دغه درجاتو کې چې قران کریم ویل لهم درجات عند ربهم دي کې سړی ځان شامل کی نو مسلمانان به بالا دستیم لري د احتیاج نه په هر لحاظ سره خلاص هم په دینی هم په دنیوي لحاظ سره دعا وکړي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب يا الله مو بالقران الكريم عليك ويك عمل براك يا الله مو ندين كار واخسر لازم نقول هنا ما صلى الله عليه وسلم انك حميد مجيد